بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د حرفې مضمون مخکیني لوستونه مو چې د څه په اړه وو، د معماري په اړه، د دې څپرکي کې یعنې د خټګري په اړه، د رنګولو په هکله، همدارنګه مخکینی لوست مو چې د پلسترکاري د مرحلو په هکله وو، باید په ښه ډول زده کړی اوسئ او کورنۍ دندې مو باید په بشپړ ډول پای ته رسولي اوسي. نن راځو ګرانو زده کوونکو د حرفې مضمون بل لوست مو چې د څه په اړه دی، د رنګونو د اجزاوې په هکله دی. دا چې خپله رنګونه څرنګه اجزاوې لري، د څه شي سره ترکیب به یو ځای کیږي او کورونو ته یوه ښکلا ور په برخه کړئ. دا به ټول یو ځای لوست کې تاسو ته معلومات شریک کړو. را به شو د خپل لوست په لور چې د ودانیو رنګونه عمدتاً له دریو اجزاو څخه جوړ شوي دي. دا درې اجزاو عبارت دي له رنګي توکو څخه. رنګي توکي یا مواد داسې یو مواد وي، داسې توکي وي د رنګ لرونکي پوډر او د مایع په شکل پیدا کیږي، یعنی د رنګ یو نوع اجزاو کې شمیرل کیږي. سربیره له دې تاسو ته یو بل توکی هم ښودل شوی دی یا د رنګونو د اجزاو په هکله چې دا د ارتباط ورکوونکو توکي په هکله یادیږي. ارتباط ورکوونکي توکي داسې توکي دي له خپل نوم څخه معلوم ده چې ارتباط ورکوي له دیوالونو له هغه معماریګانو څخه. یعنی دا څرنګه، یعنی دا د دې سبب ګرځي چې خپله هغه رنګ په دیوالونو کې ونښلي، یعنی د نښلېدلو سبب ګرځي په رنګونو کې. داسې توکي عموما له چونې څخه او له چونې الف غوړي او همدارنګه له سریخ یا سلیخ څخه عبارت کیږي. دا توکي ته ټول د عبارت ورکوونکي توکي په نامه یادیږي. یو بل توکي هم چې د رنګونو د اجزاو کې شاملیږي چې موږ تاسو ته مخکې ویلي چې درې توکي وي، یو بل هم د هغوی محلولونه وي. د محلولونو توکي داسې یو څه وي، یعنی په خپل ځان کې کولی شي چې هر ډول رنګ حل کړي. د دې قابلیت لري چې خپل ځان کې هر رنګ توکي حل کړي او رنګونو ته یو بله ښکلا ور په برخه کړي. لکه خپل ځان کې کولی شي هغه رنګونه چې په د غوړ رنګونو په نامه یادیږي خپل ځان کې حل کړي. که خپل ځان کې حل کړه نو دا رنګونه د غوړ رنګونو په نامه یادیږي. لکه د بیلګې په توګه بعضې رنګونه نور هم شتون لري چې هغه په اوبو کې حل کیږي، یعنی همغه اوبه د هغوی محلل اوسیږي چې یعنی پکې حل کیږي. بعضې رنګونه هم شته چې په غوړ کې حلیږي، نو هغه رنګونه چې په اوبو کې حلیږي هغه د اوبو رنګونو په نامه یادیږي. نو باید تاسو په دې هم پوه شئ چې هغه رنګونه چې په کورونو کې پرې استعمال شوي دي، یعنی د غوړو رنګ ورته ویل کیږي، هغه اسانه توګه باندې د پاکېدلو قابلیت لري. یعنی موږ کولی شو هغه په اسانه توګه په ډیر ساده توګه پاک کړو. هغه لکې چې پکې سوي دي یعنی دا د مینځلو وړ اوسیږي. نو سربیره له دې او باید په دې هم پوه شئ چې د اوبو رنګ داسې یو رنګ وي چې که معماري کې تاسو وګورئ یا کومه کوټه مو د اوبو رنګ په محلل کې جوړ شوي وي او رنګ شوي اوسي، دا رنګ داسې رنګ دی چې خپل ځان کې ټکی پرېږدي او ښکاره کوي چې دا ځای یعنی چټل سوی یا هم کومه ټکه پرې اچول سوې ده. نو د هغې رنګ پاکول هم لږ سخته اوسیږي او یا هم بعضې رنګونه دي چې هیڅ خپل ځان سره پاکېدلو وړ نه وي او پاکیږي نه. نو ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ته یو بل عنوان هم درکړل شوی دی چې د څه په اړه دی، د رنګونو په بهیر کې ساتندوي یا حفاظتي ټکي په هکله دی. هر حرفه موږ تاسو ته مخکې هم ویلي چې خپل ځان ته یو ساتندوي ټکي لري. په ځانګړې توګه هغه خلک چې همدغه کار کوي، همدغه حرفه شغل وي، هغوی باید داسې ټکو ته ډیره پاملرنه وکړي. نو مخکې دې تاسو ته دلته یو بحث درکړل شوی دی، په دې کې چې څه ویل شوي دي، کومه پوښتنه شوې، په دې پوښتنې کې تاسو بحث وکوئ او نتیجه موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. نو انشاءالله موږ بس تاسو کمنټونه هم ولولو. دلته د رنګونو په بهیر کې تاسو ته یو څو ساتندوي ټکي ویل شوي دي چې یو یې هم دا ده، لکه د رنګ کولو په وخت کې باید له خولۍ، عینکې او د دستکشو څخه او د داسې کالیو څخه استعمال وکړئ یا استفاده وکړئ چې تاسو بدن ته ضرر ونه رسیږي. ولې د خولۍ څخه ګټه اخلئ؟ ځکه چې کیدای شي چې هغه رنګ تاسو پې لاس وهلی، لکه په سر کې مو لاس کوئ یا هم په مخ مو لاس کوئ، دا د دې لامل ګرځي چې هغه خولۍ په رنګ شي او ستاسو سر یا ویښته چې په سر کې مو دي هغه په امان کې اوسي. سربیره له دې خوله همدا ګټې لري او عینکې د دې لامل ګرځي، هغه بعض رنګونه دي چې د تیل بوی پکې ورکول کیږي او هغه چې کله د تیل سره یو ځای شي هغه د دې لامل ګرځي چې بعض سترګې حساسیت وکړي. نو د همدې لپاره عینکې ضروره او مهم کار دی چې باید تاسو ولرئ ځان سره.
نو سربیره له دې دلته تاسو ته بل هم ویل شوي دي د رنګ کولو په وخت کې کیدای شي تاسو ته د سردردي یو څه حس پیدا کړئ. نو بعضې خلک دي د رنګ بوی سره حساسیت لري او بعضې خلک دي چې کله د رنګ بوی وګوري یا خپله حس کړي نو هغوی داسې دې ته لامل کیږي چې د هغوی سر په درد شي. نو د دې لپاره هغوی باید د سردردي څخه مخکې خپل ځان ته حفاظتي توکي ولري او د دې لپاره چې هغوی که داسې رنګو بوی سره حساسیت لري نو هغه رنګونو ته نږدې ورنشي. نو سربیره له دې رنګ کولو په وخت کې هغه رنګونه چې غوړ اوسیږي هغه باید د اور څنګ ته کېنښوستل شي. ولې؟ ځکه چې د دې لامل ګرځي چې هغه غوړ لرونکي رنګ د اور سره یو ځای شي او د اور لګېدنې خدای نخواسته سبب ونه ګرځي. نو دا ټکي که تاسو په خپل کارونو کې مراعات کړئ نو انشاءالله تاسو ته ستاسو بدن ته ستاسو ځان ته کوم ضرر نه رسیږي. نو رابه شو دلته یو بل عنوان ته مو تاسو ته درکړل شوی دی چې د رنګ غوره کولو په هکله دی. خپله رنګ خو خپله د معماریګانو د ښایست یا د ښکلا سبب ګرځي. نو د دې په هکله چې هغه رنګ غوره کول یعنی په کوم ځای کې له کوم رنګ څخه ګټه اخیستنه او له کوم رنګ په انتخاب کې موږ په کوم ځای کې ګټه واخلو دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ باید په اړه یې پوه شو او معلومات ترلاسه کړو. څنګه چې تاسو دلته په تخته کې ګورئ یو دوه رنګ مو تاسو ته دا د رنګ قطعګانې دي چې په سر یې نومونه هم لیکل شوي دي داسې رنګونه یې. نو تاسو ته په مخکیني لاسونه کې ما هم وویلې چې رنګونه د برسونو په واسطه کېږي لکه داسې برسونه وي چې د دې لامل ګرځي چې یو معماري ته ښکلا ور په برخه کړي. نو د دې په اړه چې رنګونو ته موږ څرنګه کولی شو چې غوره کول زده کړو دا به یو ځای سره ولولو. نو رنګونه هم د ښکلا یوه مهمه برخه ګڼل کیږي چې د دې لپاره چې هر معماري ځان ته یو ځانګړی رنګ ولري د دې لپاره چې د خلکو توجه ځان ته جذب کړي او د خلکو د خوښې وړ وګرځي موږ باید د داسې رنګونو ته ډیره پاملرنه وکړو. لکه د بیلګې په توګه تاسو ته ویل شوي دي چې د روغتیایي مرکزونو باید روښانه رنګ شي. روغتیایي مرکزونه خو تاسو پوهیږئ لکه شفاخانه کلینیک او داسې نور ځایونه دا باید په روښانه رنګ ورکول شي ځکه چې دا د دې لامل ګرځي چې هغه که چټل سي یا کومه لکه پرې تویه شي نو موږ په اسانه توګه وشو کولی وګورو او هغه ځای پاک کړو. ځکه په یو شفاخانه او کلینیک کې ډېر مریضان راوستل کیږي د دې لپاره چې د هغوی حفظ الصحه مراعات شي د دې لپاره چې هغوی په نورو مریضګانو باندې لکه ویروسي او باکتریایي مریضګانو چې ټول د ناولې توکو څخه منځته راځي هغوی په ده اخته نشي. د دې لپاره موږ باید روښانه رنګونه په روغتیایي مرکزونو کې ورکړو. روښانه رنګونه لکه کوم رنګونه لکه د بیلګې په توګه سپین رنګ فیروزي رنګ او داسې نور رنګ چې روښانه اوسي او د یو لیدونکي توجه ځان ته جلب کړي. سربیره له دې بعضې نور شیان هم شته دي چې خپل ځان ته ځانګړی رنګ لري لکه کورونه تاسو په خپله خوښه کولی شئ چې رنګ کړئ. دې کې باید ډېر کوشش وشي تر څو روښانه رنګونو څخه ګټه واخیستل شي ځکه خپله روښانه رنګونه چې کله یو لیدونکی هغه وګوري کله چې یو انسان روښانه رنګونه ګوري د دې لامل ګرځي چې هغه نه روحیه واخلي یو خوند واخلي او یو انرژي ورته ورکړل شي. دلته تاسو ته په کتاب کې تصویرونه هم د رنګ ښودل شوي دي چې تاسو یې کولی شئ په ښه ډول وګورئ. سربیره له داسې تصویرونو څخه دا خو په کتاب کې سم تاسو ته نه معلومیږي. یو هم د غوړ رنګ لرونکي په هکله ماته عکسونه سند کړئ په کمنټونو کې او یا هم د هغه رنګ چې په اوبو کې محلول کیږي او د مینځلو وړ نه اوسي د هغسې رنګونو عکسونه موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. نو انشاءالله موږ به ستاسو کمنټونه په ښه توګه ولولو. که تاسو په دې لوست کې یا نورو لوستونو کې هم کومه ستونزه لرئ کولی شئ موږ سره په کمنټونو کې شیر کړئ. نو تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم تاسو پاک الله ته سپارم. د الله په امان ښه وخت ولرئ.